پلونه له ډېر پخوا راهیسې د دې لپاره ستایل شوي چې لرې پرتې سیمې سره ونښلوي او جغرافیایي خنډونه له منځه یوسي، خو ځینې پلونه بیا د اوږدوالي حدونه ماتوي او پر وچې یا اوبو باندې حیرانوونکې فاصلې وهي. راځئ د نن ورځې په ویډیو کې د نړۍ د تر ټولو اوږدو 1500 پلونو سپړنه وکړو. په لومړنۍ شمیره کې د چین دانیانګ کونشان لوی پل راځي. دا د نړۍ تر ټولو اوږد پل دی چې 164.8 کیلومتره اوږدوالی لري. دا د بیجینګ شانګهای تیز رفتار ریل برخه ده او له 100,000 څخه ډیرو کارګرانو جوړ کړی دی. دا پل د زلزلو، طوفانونو او سختو شرایطو پر وړاندې مقاومت لري او د چین اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لري. په ټولیز ډول دا پلونه یوازې د تګ راتګ وسیلې نه دي، بلکې د انسان د نوښت، تخنیکي وړتیا او اقتصادي پرمختګ څرګندونه کوي. په دویمه شمیره کې د تایوان چانګ ویاتکیت پل راځي. دا 150 کیلومتره اوږد پل دی چې د تیز رفتار اورګاډي لپاره جوړ شوی دی. دا د زلزلو پر وړاندې خوندي دی او د تایوان ترانسپورټي سیستم کې مهم رول لري. دریمه شمیره کې د تایلند بانګنا ایکسپریس وی پل راځي. دا 55 کیلومتره اوږد لوړ سړک دی چې د بنکاک له ګڼې ګوڼې سره مرسته کوي. دا د عصري جوړونې په طریقو جوړ شوی او اقتصاد ته یې لویه ګټه رسولې ده. څلورمه شمیره کې د فلیپین میټرو مانیلا اسکایوي پل دی. دا 19.2 کیلومتره اوږد لوړ سړک دی چې د مانیلا ښار ټرافیک یې کم کړی دی. دا د ښار د اقتصاد او چاپیریال لپاره ډیر مهم او ګټور تمام شوی دی. پنځمه شمیره کې د امریکا د لیک پونچاترین لار راځي. دا 38 کیلومتره اوږد پل دی او د نړۍ تر ټولو اوږد پر اوبو مسلسل پل ګڼل کیږي. دا د نیو اورلینز او منډویل ترمنځ مهمه اړیکه ده. شپږمه شمیره کې د چین دونګهای پل. دا 2.5 کیلومتره اوږد سمندري پل دی چې شانګهای له بندر سره نښلوي. د دې ډیزاین داسې دی چې د سمندر له جریان سره برابر شوی دی او د چاپیریال اغیز کموي. په اوومه شمیره کې د امریکا اتچافالیا بیسین پل راځي. دا 9.3 کیلومتره اوږد پل دی. دا د 11 لویه لاره ده او د ختیځ او لویدیځ امریکا ترمنځ مهمه اړیکه برابروي. اتمه شمیره کوایټ کې د شیخ جابر الاحمد الصباح لاره. دا 48.5 کیلومتره اوږد جوړښت دی چې پلونه او مصنوعي ټاپوګان لري. په 2019 کال کې پرانیستل شو او د کوایټ د اقتصادي پرمختګ مهمه برخه ده. نهمه شمیره کې د چین د هانګژو خلیج پل راځي. دا 15.1 کیلومتره اوږد پل دی چې د چین په ختیځ سمندر کې جوړ شوی. دا د نینګوبو او شانګهای ترمنځ د سفر وخت نیمایي ته راکم کړی دی. د دې اس شکل ډیزاین د باد او څپو پر وړاندې مرسته کوي او د شپې لخوا ښکلی او روښانه ښکاریږي. لسمه شمیره د امریکا منچک سوام پل. دا 30 کیلومتره اوږد پل د لویزیانا په ایالت کې د باطلاقونو پر سر جوړ شوی او د نړۍ له تر ټولو اوږدو وړیا پلونو څخه دی. دا د سختو هوایي شرایطو لپاره جوړ شوی او لاندې کښتۍ هم تیریدلی شي. همدارنګه دا یو ښکلی سیاحتي ځای هم ګرځېدلی دی. په 11مه شمیره کې برناوي کې د سلطان عمر علي سیف الدین پل. دا 10 کیلومتره اوږد پل دی چې د برناوي اصلي سیمه له تیمبورونګ سره نښلوي. په 2020 کال کې پرانیستل شو. پخوا خلکو د کښتۍ یا د مالیزیا له لارې تګ راتګ کاوه، خو اوس مستقیمه لاره شته. دې پل اقتصادي فرصتونه زیات کړي او د هیواد د پرمختګ مهمه برخه ګرځېدلی. 12مه شمیره کې د اندونیزیا د شیخ محمد بن زاید اسماني سړک. دا لوړ جوړ شوی ایکسپریس وی دی چې 4.4 کیلومتره اوږد دی او د جاکارتا ښار د ټرافیک ستونزې راکمې کړي دي. په 2019 کال کې بشپړ شو او د 6 لینونو لرونکو سړک دی. دا د اماراتو د ولیعهد په نوم ونومول شو چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښیي. 14مه شمیره کې د امریکا د چیسپیک خلیج پل تونل. دا یو ځانګړی جوړښت دی چې پل او تونل دواړه لري او 8.3 کیلومتره اوږد دی. دا د ورجینیا بیچ او دلماروا ټاپو ترمنځ تګ راتګ اسانه کوي. دا له پلونو، تونلونو، مصنوعي ټاپوګانو او اوږدو لارو جوړ دی ترڅو د بیړیو تګ راتګ خنډ نشي. په 1940 کال کې پرانیستل شو او وروسته پراخ شو. دا د سختو هوایي شرایطو او حتی د بیړیو د ټکر پر وړاندې هم مقاومت لري. 14مه شمیره کې د مالیزیا د پینانګ دوهم پل راځي. دا پل چې رسمي نوم یې سلطان عبدالحلیم معظم شاه پل دی 24 کیلومتره اوږد دی او د جنوبي ختیځې اسیا له اوږدو پلونو
څخه دی. دا د پخواني پل د ګڼې ګوڼې کمولو لپاره جوړ شو او په 2014 کال کې پرانیستل شو. دا یو 2 لاره لرونکی پل دی او داسې جوړ شوی چې د طوفانونو او زلزلو پر وړاندې مقاومت ولري. حتی ځانګړي ربړي ملاتړونه لري چې د شدیدو لړزو اغیز کم کړي. په دې پل کې د پیسو اخیستلو سیستم اتومات دی چې ټرافیک روان ساتي او اقتصاد ته یې ګټه رسولې ده. او 15مه شمیره کې د چین د هانګ کانګ ژوهای ماکاو پل راځي. دا پل چې HZMB هم بلل کېږي د عصري انجنیري یوه بېسارې بیلګه ده. دا د چین د پرل سیند پر ډلټا جوړ شوی دی او شاوخوا 55 کیلومتره اوږد دی. دا د سمندر له تر ټولو اوږدو تېرېدونکو څخه یو دی او هانګ کانګ او ماکاو له اصلي چین سره نښلوي. پل په 2013 کال کې له نږدې 9 کلونو کار وروسته پرانیستل شو او شاوخوا 13 میلیارډ ډالر لګښت یې درلود. د جوړولو پر مهال د ژورو اوبو برمه کول او د زلزلو پر وړاندې خوندي کول لویې ستونزې وې، خو د نوې ټکنالوژۍ پر مرسته دا کار ممکن شو. په دې کې کیبل لرونکي پلونه تر سمندر لاندې تونل او 4 مصنوعي ټاپوګان شامل دي. د 6.1 کیلومتره تونل له لارې لویې بیړۍ هم تیریدلی شي. همدارنګه د ټرافیک د سمون لپاره په یوه برخه کې سړکونه پر یو بل تاویږي ځکه په هانګ کانګ او چین کې د موټر چلولو لوری توپیر لري. دې پل د سفر وخت له 4 ساعتونو څخه 45 دقیقو ته راکم کړی دی چې دا د اقتصاد او خلکو لپاره لوی بدلون دی. د دا ډول نور علمي او معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.